السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د علي خان بابا پښتو ادبي امیل لالونو د ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب د کتاب نکار سحرینه د مالوچ افسانې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د صلاحکارې ډلې هر یو کوشش چې د هر یو نشست چې کوم دی هغه د خالص د ملګرو د زده کړې دپاره دی. د افسانې ډېرې پیدې دي او د ټولو نه اهم ګټه چې د دې کومه ده هغه د دې پیغام وي چې دې کې څه پیغام دی. بل مخکې تکرار کې به راځي ما ویلي وو چې د دې سره زمونږ د لفظونو خزانه چې کومه ده هغه ورسره زیاتیږي، مونږ سره لفظونه زیاتیږي. نو ملګرو ته خواست دی چې دغه اوري په توجه سره. دا د ژمي د بارانونو سلسله خدای خبر د کم وخت نه شروع شوې وه. بارانو چې د ودرېدو نوم یې نه اخستو، یو خوا د ژمي موسم بل خوا مسلسل باران. یخني او ساړه دومره زیات کړي وو چې په درې کالیو کوټونو کې به هم د سړي وجود دننه لړزېدو. د بټ آباد ښارګوټي پخوا او شا غرونو باندې واورې چمان پرتې وې. زما پلیټ ته مخامخ د سربند په اوچت غر به چې سپوږمۍ ښکاره شوه، نو د سپوږمۍ سپینې رڼا به د سربند د غر سپینه واوره داسې سپینه کړه چې ما ته به یې د خپلې پروفیسرې ډاکټر سایمه تکه سپینه ملا را یاده کړه چې په انډین ساړی کې به اکثر ښکارېده، او ما به زر خپل موبایل د سپیکر سره کلیک کړو او د ماجبینې په آواز به مې سندره ولګوله. غټ کمبل به مې له ځانه تو کړو او ټیرس ته به راووتم. سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چرته وینه، ګونګۍ شوې ولې نه وایي حالونه. په رښتیا چې کله به ما سره همداسې کېدل چې ټولې جذبې به ګونګې شوې. ما به سوچ کولو چې د جذبو د اظهار دپاره به د موسیقۍ نه بله غټه ذریعه کومه وي. موسیقي آرټ رښتیا چې ګونګو جذبو له ژبه ورکړې. دا اظهار ولې ضروري دی؟ شاید هر روح اظهار غواړي ګینې. تیږې ګټې دیوال د سیمټو جوړ دغه غټ بلډینګونه هیڅ اظهار ته اړتیا نه لري. لکه رښتیا چې آرټ او موسیقي د روح ژبه ده. بیا به مې زر دا خیال پیدا شو چې د روح د اظهار دغه ژبه څنګه خلکو د ګناه او ثواب په پیمانو کې تلل شروع کړل او خبره یې د ثواب او عذاب باسونو ته ورسوله. موسیقي اورېدل ثواب دی؟ په دې سوال به مې زړه او ذهن دواړو چورلکونه وخوړل. د ژمي د مازدیګر باران چې لږ ټکنی شو، نو زه د پلیټ نه د چکر په خیال راووتم. امپایر روډ باندې د پښتنو واړه دوکانونه سو، خو د کمیټۍ لخوا جوړ شوي واړه کیبینونه وو. خیال مې دا و چې افسر خانجي د باجوړ یو دوکاندارو، هغه سره به سور چای وڅښم او لږه ساه به ازاده کړم. زه په امپایر روډ روان شوم. باران نری بیا شروع شو. د افسرخان دکان نن غیر متوقع طور بند و. دکانداران په نارو هر مال هر چیز 20 روپیا. بل خواته نه بل آواز راغی، یہ دیکھو باجی سیل لگ گیا ہے. د امپایر روډ سودا اخستون کی به ټول غریبانانو او دلته به د لاندې او درېمې درجې سودا خرڅېده. زه د افسرخان د دکان نه تیر شوم. د امپایر روډ نه چې تیر شي نو یو ماډرن ښار او کینټ پیل شي. د لویو برانډونو لوی د رڼاګانو نه ډک پک پړقېدونکي دوکانونه وو. ما به سوچ کوو چې دغه دوکان به تشه خرچه د 100 غریبو کورنو د پوره میاشتې خرچه کېدی شي. لوی ګاډي به ودرېدل، ترېنه به جون او هلکان راکوز شول، شوخي مستی به پیل شوه او بیا به دغه غټ دوکانونو ته وردننه شول. زه وړاندې تیر شوم او باجوړي پښتون زلمي په وړه شانې ګاډۍ باندې له پاسه د باران نه د محفوظ کېدو دپاره پلاستیک تړلی و. هغه ګرمې نینې ورتولې. زما د بې استري شوي جینز او له پاسه کوټ لیدو سره هغه ما ته په اردو کې غږ وکړو. ګمان یې کوو چې زه څوک بلې ژبې والا یم. وی او خانجی کیا مانگتے ہے؟ ما په تیز आवाज ورته په خیر ستړی مشه څنګه یې
کورونو کې به خیر وي، کور نه خبرېږي. هغه زما په دغه اوږد خالص پښتو سلام ته حیران غوندې شو او یو ځل بیا زما بې استري شوي جینس ته زیر زیر وکتل او دا ځل د حیرانتیا سره مسکی هم شو. ویل یې خیر دی. ما وی ګزاره دې کېږي؟ وی هو صاحبه، د خدای شکر دی. دا د شکر ټکی یې سم د قاري صاحب په شان راښکلو. ما وی نینې به اخلم، خو که په ما سور چای څکې. د هغه شنې شنې سترګې رڼې شوې. وی ولې نه نینې هم وخوره او چای والا ته وایم د کېناستو ځای خو نشته. ما وی کلیواله ایله مې ګرم ځای بیا موندو. هغه زر اور په نینو پسې تازه کړو. ما لاسونه اور ته وړاندې کړل. ناڅاپه یو مرسډیز ګاډی په زوردار بریک سره ودرېدو او د ور خلاصېدو سره ترې یوه مسته جینۍ راښکته شوه. لنډ تنګ جینس کې دواړه پتونان یې سم غټ د غوښې چمان ښکارېدل. ویښته یې خلاص و. هغې چې ویښتو ته سڼ ورکو نو یوه محصور کن خوشبو په هوا کې شامله زما سپېږمو ته راورسېده او زه پوه شوم چې ظالمې د شینال پرفیوم په کالیو شیندلی دی. واه! هغې آیفون باندې یوه ګوته راښکل او زر یې باجوړي اشنا ته مخ کو. خان پاپکارن گرم مل جائیگی. باجوڑی اشنا ډیر په اعتنائی سر اړقو. جی हाँ मैं मिल जाएगी. ما کوشش کوو چې دغه خوشبو ځان ته راکاږم. اوږده ساه مې راښکله او مخ مې لږ شان په جیکټ کې پټ کړو. پیغلې چې ما ته خیال شو نو एकदम بیا ځل پوله سن ورکو. واه! خوشبو دا ځل بیخي د جنت د خوشبو په رنګ زما په مخ لاړ راغله. ما زړه کې وی اوف خوشبو خبرې کوي. سم موسی خانو زه لا د خوشبو د سحر نه وتی نه وم چې هغې د کاغذ په ګوتۍ کې نینې واخیستې او روانه شوه. باجوړي اشنا ما ته مخ کو. وی خانجي دا حال دی. ما وی اشنا ظالمه خوشبو یې لګولې وه. وی بلا ورپسې سور کوپر دی. ما وی ته خبرې د دغه پرفیوم شینال قیمت 50,000 روپۍ دی. ته خبرې په 50,000 روپو خو د څلورو غریبو کورنیو د میاشتې خرچه کیږي. هغه وخاندل لکه چې زما په خبره یقین نه راتلو. ما وی اشنا د پتلون د ګیوچیو دې ته جینز وایي. دغه تقریبا په 20,000 روپۍ کیږي. د دوو غریبو کورنو د میاشتې خرچه ده. ارمانی شټو، د نایک بوټانو، د ویتنام جیکټو. هغه په دغه ګرانو نمونو نه پوهېدو، خو د قیمت سره به یې شنې سترګې په سپین مخ د حیرانتیا هندارې شوې. ما ته یې وی خانجي ایس ته لرې کوئ. ته ګوره دا خلک به ټول دوزخ ته ځي او دا خو د خدای ویش دی. ما وی نه دا د خدای ویش نه دی. خدای چاته په سټام کوم ځای داسې لیکلی دی. دا د انسانانو ویش هم نه دی. دا د جبر ښکېلاک د سرمایې د دلالانو ویش دی. هغه دا ځل مسکی شو. وی خانجي دا خوشبو خو والله مزیداره وه او دا دومره ښه صحت او ښکلا دا خو د خدای پاک ورکړه ده. ما وی قسم که دا جینۍ ستا نه ښکلې وه. ته ګوره ستا مغرورې شنې سترګې، ستا د ښایستونو نه ډک وطن تا ته چې دومره وسایل ترلاسه شي، ته قسم چې د هر چا نه ښکلی یې. هغه دا ځل د حیا نه لږ شرمنده شو. وی خانجي ته خبرې داسې خلک دلته بلا ډیر دي. ما وی ډیر نه دي، لږ دي. تا ته دغه امپایر سړک باندې خپل خلک نه ښکاري؟ وی کوم خلک؟ هغه هر مال هر شی 20 روپۍ والا. ما وی او باران تیز شو. د باران تیزېدو سره زما زړه خفه شو. شاید نن د 15مې سپوږمۍ شپه وه. که شپې ته شین نه شو نو شپه به څه بې کیفه تېره شي. ما لا دا سوچ کولو د هغې پیغلې د زلفو او کالیو خوشبو لا ختمه نه وه چې یو ماشوم زما خپو سره نږدې ما ته اواز وکړو. کاکا ای کاکا مالوچ واخله، په 10 روپۍ یو دی. ما چې وکتل نو یو ماشوم د جنورۍ په دغه یخ موسم کې په یو کمیس او پرتوب کې لوند خوش ولاړو. یو ورکوټي څادر کې ورسره مالوچ و، د چینو نه جوړ شوي مالوچ. هغه د ځان پټولو په ځای دغه څادر کې مالوچ پټ کړي وو. باجوړي اشنا وی ځه لکه تنګول مه کوه. ما وی نه صبر وکړه، زه ترې مالوچ اخلم. ما وی بچیه د کوم ځای یې؟ وی د بر وطن. ما وی سبق نه وی؟
وی نه سبق په څه ووایم ټول کور ما ته ناست دی د 10 کالو ماشوم ته ټول کور ناست ما وی مالوچ په څو دي وی یو مالوچ په 10 روپۍ ما وی ټول څو دي هغه زر زر په خپلو وړو چاچو مالوچ ډیر په احتیاط شمار کړل ویل یې 14 ما وی 100 پیسې شوې وی یو سل شپېته ما وی په 1.5 سل ټول راکا وی مور راله پشمار راکوي بیا به ما ته وایي 10 روپۍ تا پټې کړې ما وی کور ته چې پیسې ویسې نو مور دې خوشحاله شي هغه وی کاکا په کار خود چې خوشحاله شي خو زما د لاسونو نه پیسې واخلي لاسونه مې ښکل کي دعا راته وکړي خو بیا وجاړي ما هغه له 200 روپۍ ورکړې هغه 40 روپۍ ماله واپس راکړې ما ورله یو نوټ قصدن واپس ورکړو ما وی دا بدل کدا زول دی هغه جیب ته لاس کو وی دغه شل مالوچو سحر نه دی وخت پورې 4 خرڅ شوي وو ما وی دا به اوس وړم څنګه دا 10 روپۍ واخله او مال د هغه پورې دکان نه یو شاپر راوړه ماشوم روان شو لاړو نیمه ګنټه تیره شوه هغه رانغی باجوړي اشناوې بس لاړو دی اوس نه راځي ما وی ما ته هم پته وه او ما دا غوښته چې بیرته رانشي باجوړي اشناوې خانجي ته څه کار کوې ما وی زه د ړندو په ښار کې آینې خرڅوم هغه حیران ما ته وکتل او ببوز یې راواخیسته او اور تازه کولو ته کېناست د پیغلې د زلفو خوشبو اوس هم وه خو ما وی اوس دې نه وي دغه خوشبو لکه چې زمونږ وینه وي دغه خوشبو لکه چې دغه ګلالي ماشوم د مور د اوښکو نه جوړه شوې وي دغه خوشبو لکه د باجوړي اشنا د شنو مغرورو سترګو د رنګ نه سازه شوې وي ما باجوړي اشنا سره سور تریخ چې اوس خو او روان شوم زما په ذهن کې د شینال پرفیوم ارمانی شرټ ګیوچي جینز تاویدل را تاویدل او زما په لاسو کې مالوچ داسې وو لکه هغه پیغله په د نایک بوټانو سره د خپل مرسډیز نه ټوپ وخلې وي ما زر مالوچ سینې ته نږدې کړل اوس باران دومره تیز شوی و چې زما اوښکې پکې نه ښکارېدې